پاکستانی ریاست او پوځ د پښتون ژغورنې غورځنګ نوې ګوتڅنډنه او پر منظور احمد پښتين د جنرال موبین نوې تورونه بشپړ جزئیات همدلته وګورئ او جیم میډیا چینل هم سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين په خپل فیسبوک باندې په اردو ژبه لیکلي دي له تیرو 2 ورځو راهیسې د پښتونخوا په ټولو سیمو کې خلک د سولې لپاره لاریونونه کوي. نن ورځ هم په بنو کې د حکومت له لوري ګمارل شوي پښتون یفسي چارواکو د صبر کاسه له لاسه ورکړه د پاکستان پوځ لباسي وویسه او د هغې ظالمانه پالیسۍ او د خپلو مظلومو خلکو له ځورولو لاس په سر شو او رسمنې د پاکستان پوځ نه تقاعد وکړ. منظور پښتين دا زیاته کړه دا به لومړی او اخر ځل نه وي بلکې د استعفا او لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. منظور پښتين پاکستاني ریاست او د دې هیواد پوځ ته ګواښ کړی چې که ډالري جنګونه ونه دروي نو هغه ورځ لرې نه ده چې پښتانه به له دولتي دندو لاس په سر شي او د پښتون وطن د سولې او عزت لپاره به د تلپاتې قربانیانو په لیکه کې ودرېږي. بلخوا افغان طالب پلوه ټولنیز فعال جنرال موبین په ټیک ټاک لایو ویډیو کې ادعا کړې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ یو پلان شوی لوبه ده او دوی هڅه کوي چې پښتانه په عباسیاتو مصروف وساتي. جنرال موبین لیکلي دي منظور پښتين کې په رښتیا هم غواړي چې پښتانه خپلواک کړي نو پاکستاني طالبانو په څیر د ټوپک راپورته کړي ځکه خپلواکي په ټوپک اخیستل کیږي نه په عدم تشدد. جنرال موبین وايي تاسو باید د پاکستاني طالبانو سره لاس یو کړئ. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ له ملتیا مو نړۍ مننه. شیر او سبسکرایب مو هېر نشي تر بیا ښې چارې.